زمونږ هغه دشمن تا سره دی. څه دشمن؟ هغه دشمن موږ له راکه کنینو. هغه زما په دیره کې دی، ته ورته هېڅ نه شې ویلی. په زور بیله مې راوړی، کنه ستا په دې کور کې بیولم. که واپس مې نه کړو ته به څه وکړې؟ نو بیا وایه ستا څه شرط دی؟ ګوره غلطي دې شوې ده، بس معاف یې کړه. ستا په ځای کې بیولم او شرط دا دی چې چا وبیلله نو هغه به بیا سپی وي. بیا خو ما ته منظوره ده، منظوره. خوشحاله به نه یم، د کلي مې واده کسان نوکران کړل. ډاکټره کله نه منې ستر شوي چې کله څه په غاړه شوي دا به ورځ ګوره زه راپسې بختوره شوې یم، هسې زما نه منې. اوس مې ستا ومنله، هلته ګرځېږم. ملا رشید بخیر خیر خو دې ته څنګه راغلی؟ بابا خیر چېرته دی؟ انیازګل دویم ورځ دی کور ته نه دی راغلی. کور ته نه دی راغلی؟ دوه درې ورځې شوې چې واجد هم کور ته نه دی راغلی. زما خیال دی څه کار پسې وتلی. یېرېږم خو بچي الله به خیر کړي. ته ورشه بچي وګور لاس باندې ډوډۍ وخوره. زه درځم، ورشه بچي. ته بیا راغلې؟ جلدي ستاسو اقبال تصویر راغلی ښه دی ښه دی. یاره جي یو خبره مې کړله وایه چې تاسو خبر نه شئ. وایه وایه ډېر پرې کېږه مه. یاره جي که څه تپوس کوي نو ورته چې د اقبال والا زما ملګری دی. څه تا ما ته دا خبره کوم؟ دا ټول شودګان همبالې تصویرات نه چې د خوب پسې ګرځي. شودنه وعلیکم السلام. ها چې ټول خلک هم نوکران شي خو شوړه وړئ شوړه. السلام علیکم. دا زما وخی دی واجد. د نوکرۍ لپاره مونږ پیسې راوړي دي، خلک به نوکران کړي. سوري. هلو ستا شفارت ما ته شعر هم کړی دی. او که جي د خلکو نه د پیسې نه شعر وړي دي ټول غریب ځوانان خلک دي لکه کارونه وشي. بېغمه شه چې دا روکړه راځي که نه ته خو داسې ته کس یادی چې نوکران که پوره 50-50 کسان به نوکران کړمه. یاره جي په پیر دې رحمت شه چې دا روکړه راځي که نه د نن نه پسې زما دوست یې
یا ټول خیر وګڼه. او خیر وو. ولن نه پس زما دفتر ته مراشه. زما بنگلې ته راشه. بالکل ټیک شو. ما بنگلې لیدلې ده. ما خام په بنگلې ته ورشو. ټیک ده؟ ځي. السلام علیکم. الله پامان. وګوره مکرمي پیسې دي راځه لا شو بيو تمام او په څه کې ځان سره ټایم راوړم ټیک ده سر خبره وره چل دی دا ته کوم څه ولې راوسته راځي ما له نن د دې خبرې جواب راکې ته زما ښځه زما نه هېڅ تپوس نه کوې ولې ښځې ته دومره اجازت نشته چې د خپل خاوند نه تپوس کړي دا خپلې ونو سر دی داسې خو شته چې په دې کلي کې ما نه سر اوچت کېږي بېغمه شهان چې زه در سره یم هېڅ غم مه کوه ستا چې کومه جینۍ خوښه ده هغه د قدرت الله سره مینه کوي زه به هغه ژوندی په اور کې وسوځو راځئ راځئ خیر خدای که نه ما ورسره څه کړي دي ما خو په دولت باندې مورکو په دولت باندې نه په غلطو لارو دې راړولې دي ستا دماغ خراب شوي دي زړه خو مې وایي چې تا مرګ ته له خفه کړم پوه شوې د ښځو چې خاوندان مالداره کېږي که نه نو ښځې پرې خوشحالېږي او ته پرې خفه کېږي ډېر دې تباه کړه خدای دې درنه خلاصه کړه خو مې وایي چې دا څنګه درنه پرېږدم انت لپاره به ته د پلار په کور باندې بنده شوې او ته به په دې کور کې بندیوانه پوه شوې بابا سبا به د لکونو سره نه ورونو سره لوبې کېږي ما داسې کاروبار روان کړی دی چې ټول عمر به خوشحاله وي یا بچیا نه مې لکونه پکار دي او نه کورونه زما صرف ته او ستا جان بابا کورونه به روان دواړه به دې کور ته راځئ یا بچیا زه به ستاسو په کورونو څه وکړم زما لکونه او کورونه خو صرف تاسو ته څه کوې ستا دماغ خراب شوي او دماغ دې خراب شوي نن به رانه یو هم نه بچ کېده هغه ته موږ دواړو کې یو نه بچ شوی ولې چې پولیس راغی نن به ما هغه پولیسواله هم ویشتې وي څه ته به پولیسواله وې ته او زه به پولیسواله وعلیکم السلام خیر ولې خیر خو دي ستا زوی د کلي خلکو نه پیسې اخیستې دي زوی د څه شو زما زوی خو د میډیسن کار کوي د دوایانو هغه د خلکو نه پیسې د څه لپاره اخیستې نور نیم خبر نن د خامخا راشي راځئ چې ځو
څه خبرې په جیبو د کلي خلک وایي چې واجد صاحب ته پیسې اخیستې چې دا د څه لپاره اخیستې څه مطلب پیسې اخیستې دي او بچې زه په دې حیران یم واجد خو چېرې ما سره په دې سلسله کې څه خبره نه ده کړې شکر الحمدلله زمونږ ورون ټیک دی نو بیا واجد پیسې د څه لپاره د خلکو نه اخیستې بابا هغه کور ته هم ډېر کم راځي څه ناڅه خبره خو شته مجھے پریشان کیږه الله و خیر کړي ام ډي لم پیسې ورکړي او ماښام به بنګلې ته ورشو ټول کارونه به هم وکړي او کنه یار چې دا کارونه وشي خلک ډېر ټنګور شروع کړي دي ګوره ته بېغمه شه زه در سره یم که نه چې دومره غممونه کې پوټې پوه شوې لکه زما ترس بیا را روان دي ډېر څه کوي ذات به نه اغره ځکه خیر یا عبدالله اسلام آباد کې څه کوي ایم ډي له راغلي وو څه نوکرو خبرو او پیسې هم ورکولې پیسې دې ورکړې داسې وي ایم ډي خو نن په چوټۍ باندې دی پیسې خو مونږ د هغه نوکر نه دی ارشد چپړاسي هغه له ورکړي دي تا خو دا ایم ډي دی که نه ور هغه وخت په ما پسې ټلیفون رالو زه په ټلیفون شم تا زما خبره ته غوږ کېنښودو واجده که څه مسله ده نو ما ته بیا فون وکړه ټیک صحیح ده ځه الله پامان ځه ګوره ته بېغمه شه نن ماښام به د ایم ډي بنګلې ته ورځو خوښی ده کښېنه یاله کوټل والا یار یو دوه کپ کړک چای خو راوړه د خدای لاک لاک شکر دی چې ما ته زما مینه میلاو شو د هرې جینۍ په زړه باندې د ارمان خو پخله نشي ویلي شرمېږي زه به اوس د خپل زړه هر ارمان پوره کوم چې ته راسره یې نه زما هېڅ نه دی پکار زما نوم توریالی دی توریالی او دا جینۍ زما خوښه ده او دا بدنه زه په زور بوځم زه یو بل عشق پیدا شو زه خو د پخوا نه د دې عشق وم خو تا ته اوس پته ولګېده پخواني عشقان ټول په خاورو کې پراته دي ستا دپاره دا دوه درې کسان خو څه زه دا ټوله دنیا هم وچلی شم ولې چې ته زما مینه زما غیرت یې دا خو ډېر زیاتې دي چې دې زموږ د کلي د خلکو نه په نوکرۍ پیسې ملک صاحب
ما هم د زوی د نوکرۍ دپاره 15 لکه روپۍ ورکړي دي. کاکا ته هېڅ غم مه کوه، اوس مې پلار راشي خبره به ورسره وکړو. جی ملک صاحب تاسو زه راغوښتو خیر خو دی که خیر چېرته دی؟ ته ښه خبرې هسې د ځان نه غرضه کړې دی. کاکا زه خو د هېڅ نه یم خبر. څه چل شو؟ ولې نه خبر؟ ستا زوی زموږ نه د نوکرۍ وانه پیسې اخیستې او ته به لا نه خبر. ته چپ شه، الله به خیر کړي. څنګه چپ شو؟ موږ نه په لکونو روپۍ اخیستې دي. زما زوی ستاسو نه لکونو روپۍ اخیستې دي او د نوکرۍ دپاره؟ ملک صاحب موږ نه هم 10 لکه روپۍ د دې زوی د نوکرۍ دپاره اخیستې. ریاض صاحب په هفته کې دننه دننه دې کسانو له پیسې ورکړه، یعنې خپل کور او جایداد پکې غونډ بیلې. الله بخیر تاسو تاسو هغه سیکرټري څه دی ارشد هغه پرون د نیازګل نه او واجد نه 50 لکه روپۍ چې تاسو په نامه باندې اخیستې دي. داسې ویل که صحیح ویم جي. سبا چې هغه ټیسټ وشي چې په هغه ټیسټ کې وینم. السلام علیکم. ها نیازګله خیر علی کېدی زما په سیکرټري ما اورېدلي چې ستاسو نه 50 لک روپۍ اخیستې دي. او جي بلکل رښتیا وایي. هغه ما ډسمس کو، هغه ډېر زیات ډوکټوکي دی. کېدی تاسو پلیز تاسو چای وایي دې لپاره. ایم ډي صاحب د خلکو نه پیسې اخیستې چې نوکرۍ د خلکو وشي. ته بېغمه شه، هغه 50 لک روپۍ ما ته راورسېدې. دا نیازګل سره راغلی دی 50 لک روپو نور هم انتظام وکړئ. هر یو کار به دې وشي دا پر طریقې سره. او کنه جی تا زما وښیې چې د ده دا کار خو وشي جي. تاسو غم مه کوئ، کارونه به ټول کېږي، صرف تاسو روکړه را رسوئ او کارونه کول زما کار دی. ریاض صاحب خیر علی ملک صاحب. ملک صاحب ما خو ډېر کوشش وکړ خو ما پیسې پیدا نه کړې شوې. ما خو تا له هفته ټایم درکړی د کلي په وینا باندې او هفته ټایم ستا پوره شو. ملک صاحب اوس زه څوک ته راته څه لار وښیه. دا ټایم نن پوره شوی دی. دا شاته کوارټرې او دا کور دا به نن خالي کړې، کني سبا به زه په زور وباسم.
دارا دا پورې سبا خاري نه کو دا ټول ډبلي بوله بارولې او تاڼې تیراوله ما دومره بدعمله زوی راوړی و دا دومره زیات بدعمله په دې دنیا کې بل هېڅوک هم نشته نن د هغه د بدعملۍ د وجې نه د همدا راچته واغوښتېږو اوس ته ووایم ته ځوانه زما تا ځان سره کوم ځای کې کم شو سما شوې بې غیرته یې سما ته خیال کړم هغه د پیسو دپاره څخه خپل دې خلص کړې ټول کور یې خلص کړ شوی بچت ټول خلک هم تباه کړ پته لګي نه چې موږ سره به څه کېږي هېڅ به م نه کېږي جي څه کسان مې نوکران کړي دي او نور به مو شي MD صاحب نوکرۍ مو کا او د اسلام آباد عیاشي هم زنده باد واجدیان نیازګلیان نوکریانې به م کېږي او عیاشیانې به م کېږي MD صاحب دا راته ووایه چې ستن ټکو پکې شته او که نه نیازګل بلکل ټیک وایي سبا به د ډبې پروګرام هم وشي او یو خاص دوست مې دی هغه به م راځي MD صاحب دې وي خو ستا په شان MD صاحب زنده باد
دا کوربه په څومره څومره لوی ارمان و زما خو ما ته څه پته وه چې د یو بدبخت بوډي د لاسه به زما دا چلند وشو زما دا چلند به د یو بوډي د لاسه وشو اوس ته ووایه چې موږ د دې جهل جلال شو نو من به کوم راز من به کوم راز